د سپینې لکړې نړیوالې ورځې څخه په هرات کې لمانځنه وسوه. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر هغه کسان چې د سترګو د لید له نعمته بې برخې دي وایي د ډېرۍ ستونزو سره د زده کړو او کار په برخه کې مخ دي او ورسره اړینه همکاري نه ده سوې. په همدې حال کې د شهیدانو او معلولینو چارو مسؤلین هم ستونزه مني او وایي د لا تر اوسه هغه قانون چې په اداراتو کې 3% د کار غونډه معلولیت لرونکو کسانو ته په نظر کې نیول سوې نه ده عملي سوې. د سپینې لکړې نړیواله ورځ د هرات ولایت د روشندلانو لیسې لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د غونډو په تالار کې ولمانځل شوه او پکښې ړندو کسانو خپل یو شمېر ستونزې بیان کړې. د سترګو د لید څخه محرومه دا کسان چې اوس په زده کړو بوخت دي وایي د کار ترڅنګ د زده کړو او ژوندانه په برخه کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او ورسره اړینه همکاري د حکومت او اړونده ارګانونو لخوا نه ده سوې. متاسفانه د موادو د لحاظ څخه تدریسي موضوعات یا تدریسي مواد په دې لیسې کې معمولا کم ښکاریږي او په ټوله ارسه کې چې د نابینایان ماشومان یا معسلین په پوهنتونونو کې زده کړه کوي د دوی دپاره د دوی د زده کړې مشخصه مواد چې ورته نیاز دي هغه کم لیدل کیږي په گرد افغانستان کې. بیا خواست ما از مسئولین آنقدر هست که انشالله میخواهیم که توجه هرچی بیشتر در این قسمت در قشر معلولین یا نابینان توجه خاصی در نظر داشته باشند. متاسفانه که مسئولین امروز هیچ توجهی ندارند. مشکلات زیادی که ما به لیسه خود داریم، کمبود وسایل درسی ما مثل ماشین بریل، کامپیوتر، اینا مشکل داره. په همدې حال کې د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو امر د معلولیت لرونکو کسانو ستونزې مني او وایي لا تر اوسه هغه قانون چې پر بنسټ یې 3% د کار ونډه معلولیت لرونکو او معیوبه کسانو ته ورکړل سوې نه دی عملي سوی چې په خبره د دوی اندېښنه هم راپارولې ده. نظر به طرز العمل و قانون شهدا و معلولین 3% برای معیوبین و معلولین حق شاغل شدن داده شده به قانون که بگم بدبختانه تا به حال ای به حساب کمیسیون اصلاحات اداری گنجانیده نشده و ای تطبیق نشده. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو کسانو د حقوقو څخه د ملاتړ څانګې مسؤلین د روشندلانو او نورو معلولیت لرونکو کسانو لپاره د لا اسانتیاو پر رامنځته کېدو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې د دوی لخوا هڅې سوي دي. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا به حال برنامه‌های زیادی در راستای حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت داشته و یک نمونه بارز از اون میتونه ایجاد بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باشه. در کنار از او ما برنامه‌های هماهنگی داشتیم با نهادهایی که در راستای معلولین کار میکنن، دادخواهی داشتیم. په هرات ولایت کې د روشندلانو لیسې ترڅنګ چې تر 150 ډیر رانده ماشومان او ځوانان پکښې په زده کړه بوخت دي په نورو دولتي او خصوصي زده کړیزو مرکزونو کې هم شتون لري چې تر ډیره د تګ راتګ د ستونزې ترڅنګ د امکاناتو له نشتون څخه هم ځورېږي. آمار کلی در حدود 2000 نفر در ولایت هرات گفته میشه که افراد نابینا وجود داره و فعلا در لیسه مسلکی روشندلان 170 تن متعلمین روشندل داریم که 116 تن از ایشان از پسرها هست و 54 تن از قشر اناث هستند. د هیواد څو لسیزونه خوالو او جنگونو د نورو ناوړه اغیزو ترڅنګ ډېری شمېر افغانان د سترګو د لید له نعمته هم بې برخې کړي دي چې شمېر یې یوازې په هرات کې تر 2000 کسانو ډېر دی.